سترګو کته کوي مړ د کړم مړ چې په مړو سترګو کته کوي. کله چې د پښتو سینما پرده د لاسونو د پړقا د شور او رڼاګانو نه ډکه وه، نو یوه داسې اداکاره هم پکې راڅرګنده شوه چې نوم یې د بحثونو، شهرت او جنجالونو سره یو ځای اخیستل کېدو. ځینو د هغې اداکاري ستایلې وه او ځینو پې نیوکې کولې، خو یو حقیقت هیڅوک نشي بدلولی چې د سونیتا خان نوم د پښتو سینما د تاریخ هغه نوم دی چې هېرېدلی ګران دی. د پښتو سینما تاریخ چې په 1901 کال کې پیل شو، د وخت له ډېرو لوړو جوړو راتیر شو. کله د بریاو په اوج ولاړه وه او کله د زوال له تیارو سره مخ شوه، او کله داسې وخت هم راغی چې د سینما هالونو دروازې د تل لپاره وتړل شوې. خو د دغه ټولو دورونو ترمنځ ځینې داسې څېرې پیدا شوې چې نومونه یې د تاریخ په پاڼو کې ثبت شول. له هماغه نومونو څخه یو نوم د سونیتا خان هم دی. سونیتا خان چې اصلي نوم یې انیلا بټي و، د لاهور په یو راجپوت خاندان کې وزیږېده. د هغې پلار خالد بټي نومېده او د تعلیم لومړۍ مرحلې هم په لاهور کې ترسره کړې. خو د قسمت کیسه ورته یوازې د یوې عامې جینۍ په توګه نه ولیکل شوې. هغې ته د شهرت، فلمونو او رڼاګانو نړۍ په تمه وه. د فلمونو نه وړاندې انیلا بټي د جرنالیزم په ډګر کې قدم ایښی او د مشرق اخبار لپاره یې د رپورټرې په توګه کار کولو. خو د ژوند یوې ناڅاپي شیبې هر څه بدل کړل. ویل کېږي چې د یوې مرکې په مهال د فلم جوړونکي ظفر شباب د هغې شخصیت او اعتماد ته متوجه شو او هغې ته د فلم وړاندیز وکړ. همدا وړاندیز د هغې د فلمي سفر لومړنی باب ثابت شو. د اردو فلم نه هونګې هم جدا له لارې هغې د لوی سکرین نړۍ ته قدم کېښود. دا هغه دروازه وه چې وروسته یې د شهرت پراخه لارې ورته خلاصې کړې. له دې وروسته په اردو او پنجابۍ فلمونو کې هم کار وکړ، خو اصلي شهرت ورته هغه وخت په برخه شو چې د پښتو سینما دروازې پې خلاصې شوې. ځکه چې دوی اوس په دې دنیا کې نشته. نظرین ګلې نه، زمارون ژوندی دی، ژوندی دی زمارون. پاسه سره داسې پاسه اکبره اوس کشه اکبره، زما د پلار قاتل جهانګیر دی. کله چې هغې پښتو فلمونو ته مخه کړه، نو ډېر زر د لیدونکو پام یې ځان ته واړاوه. د خپل ځانګړي انداز، جرأت او د پردې د پریزنس په مټ ځان د پښتو سینما د مخکښو اداکارانو په قطار کې شامل کړ. هغې د بدر منیر، اسف خان او طارق شاه په څیر سترو هنرمندانو سره یو شمېر یادګاري فلمونه وکړل او د هیروینې ترڅنګ د سپورټینګ کرکټر کردارونو له لارې هم خپل هنر ثابت کړ. خو شهرت تل له ستایلو سره نه وي، ځینې وختونه له نیوکو سره هم ملګرتیا کوي. د اتیایمې لسیزې په وروستو کې او د نویمې لسیزې په پیل کې پښتو سینما د یو نوي رجحان په لور روانه شوه. په دې دور کې په فلمونو د فحاشۍ او بېلارۍ تورونه لګېدل او مذهبي او ټولنیزو خلقو سخت اعتراضونه کول. سونیتا خان هم د دغو نیوکو له هدفونو څخه وه. د هغې بولډ کردارونه او رقصونه د بحث موضوع ګرځېدلي. خو دا نیوکې یوازې په هغې نه وي، بلکې د هغې د دور په نورو مشهورو اداکارانو لکه مسرت شاهین، صبا شاهین، زمرد، مسرت ملتانی، بابر راج او امروزیه باندې هم کېدی. په حقیقت کې د پښتو سینما یوه لویه ستونزه دا وه چې پښتني نجونه ډېرې کمې فلمي نړۍ ته راتلې. همدا وجه وه چې د اردو او پنجابۍ فلمونو اداکارانې پښتو سینما ته راغلې او ورو ورو د فلمونو په فضا خپل اغېز پرېښود. د وخت په تیریدو سره د پښتو سینما بڼه هم بدله شوه او هغه رنګ ورو ورو کمزوری شو چې د دې صنعت د پیل په کلونو کې لیدل کېده.
د دغو ټولو حالاتو باوجود سنیتا خان د خپل ځانګړي سټایل او هنري وړتیا له برکته د کلونو لپاره د سینما په پرده حاکمه پاتې شوه. ډیرو خلکو به ان دا ګمان کاوه چې ګنې هغه پښتنه ده، ځکه چې د پښتو فلمونو له فضا سره ځان دومره اشنا کړی و. هغې شاوخوا 13 کاله په فلمي نړۍ کې کار وکړ. د اردو، پنجابۍ او پښتو ژبو په لسګونو فلمونو کې راڅرګنده شوه، خو شهرت یې تر ټولو زیات د پښتو سینما له لارې ترلاسه کړ. د هغې د فلمونو شمیر له 100 زیات بلل کیږي. د پښتو فلمونو له ډلې شیربانو، لیونی خان، لور د شیطان، ډاکا، ناوې خرسیږي، سنګسار، بغاوت، لیونی پښتون، شیر افغان، خونړی او کچه غوټۍ په څیر فلمونه ځانګړي شهرت لري. همدارنګه د اردو سینما په فلمونو کې کاله بادل، بادشاه، آخري ټاکره، پرانا پاپی، جانګلوس او زد د یادونې وړ فلمونه دي. د سنیتا خان یو بل مهم اړخ دا هم دی چې د هغې په هڅو د پښتو سینما مشهور اداکار عجب ګل او د اردو سینما نامتو هنرمند افضل خان چې خلک یې د جان ریمبو په نوم پیژني هم فلمي نړۍ ته راوستل شول. خو هره کیسه یو انجام لري. کله چې په پښتو سینما د زوال تیارې خورې شوې، فلمونه کم شول، حالونه وتړل شول او د صنعت رونق ختم شو، نو سنیتا خان هم له دې نړۍ څخه ورو ورو لرې شوه. هغې د تبلیغ لاره خپله کړه، د فلمونو نړۍ پرېښوده او د خپل ژوند نوې پاڼۍ پرانیستله. نن ورځ سنیتا خان په لاهور کې خپل بوتیک چلوي او له فلمي نړۍ څخه تقریبا فاصله اختیار کړې ده. خو د پښتو سینما د تاریخ پاڼې لا هم د هغې نوم ساتي. یو وخت چې د سینما په پرده به د هغې په راتګ لاسونه پړکېدل، او نن که څه هم هغه د رڼاګانو له نړۍ لرې ده، خو د پښتو سینما د یو زرینې دورې یادونه د سنیتا خان له نوم پرته نیمګړې ښکاري.